السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په یو کلیک سره یعنې په یو منټ کې دننه په زرګونه مسکالونه خپل ملګرو ته ورکړئ، یعنې چاته چې تاسو غواړئ د هغه نمبر ډایل کړئ، هغې ته په زرګونه مسکالونه ځي. بالکل صرف یو اپلیکیشن پکار دوستانو، دې دپاره لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو دا انسټال کړئ دوستانو، سمپل اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ دوستانو. دا به تاسو ته په پلی سټور کې نه ملاویږي، صحیح، دا به صرف تاسو دغه لاندې لینک نه ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو ګورئ چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ، تاسو به دلته په اولنۍ سټارټ باندې کلیک وکړئ، صحیح ده. هلته به تاسو نه لنګویج اول تپوس کوي، تاسو انګلیش ځان ته انتخاب کړئ. دوستانو ګورئ اولنۍ سټپ دا تاسو به دلته نمبر ورکړئ، سمه ده. چې کله هم تاسو دلته نمبر ولیکلو د هغې نه پس به تاسو دلته او که کنټکټ ته راځئ، دلته کنټکټ ته ورشئ او دلته کوم نمبر چې تاسو سره دی هغه نمبر راواخلئ. د مثال په طور تاسو غواړئ دغه کس ته نمبر مسکال ورکړئ، نو تاسو خپل کنټکټ نه هم راغېشتلی شئ. نیکسټ وکړئ چې کله هم دلته نیکسټ راغی، دلته تاسو ولیکئ چې څو مسکالونه دې ورته لاړ شي. ګوره د مثال په طور 1000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 چې څومره تاسو غواړئ هغه به بالکل تاسو نه پریشان شي، یاره دومره مسکالونه. د مثال په طور زه غواړم چې صحیح ده یا 3، فلحال زه 3 کوم، دلته بیا 1000 باید بند شي، صحیح ده. نو چې تاسو څومره ډېر غواړئ تاسو بالکل کولی شئ. د هغې نه بس به نیکسټ ولیکئ. دلته څه وایي، یعنې بل مسکال، یو مسکال چې مو ورکړه، بل مسکال د 100 سیکنډه پس وشي. د مثال په طور 3 سیکنډه پس یا 1 سیکنډه 15 سیکنډه چې څونه تاسو ورکوئ. ښه یو خبر دلته یاد، دلته تاسو د 8 او 15 سیکنډو ترمنځ ورکولی شئ، صحیح ده. زه اوس 15 ورکوم، د هغې نه پس به تاسو سټارټ کړئ. چې کله هم تاسو سټارټ کړه نو ګورئ دوستانو، چې کله هم تاسو سټارټ کړه دا وګورئ مسکالونه به په خپله روانېږي. اوس دا وګورئ دوستانو، صحیح ده. اوس ګورئ ورته بل ګورئ درې هر چاته څه وکړئ مسکالونه ورکړئ ډېر په اسانۍ سره. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ وي حتما د سره لاک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.